د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ایران د اسلامي جمهوریت په کرمان ولایت کې وروستۍ 2 چاودنې چې له امله یې د دغه هیواد یو شمېر هیوادوال مړه او ژوبل شوي په کلکو ټکو غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره یې د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب شریک کړي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ایران ګډې سوداګرۍ خونې ته د خپلې وینا په مهال په افغانستان کې د اوسني وضعیت او تجارت د ودې په هکله ویلي. در ولایت همسایه شما که هرات است وقتی که مجاهدین پیروز میشه 120 کارخانه و پاپریکا فعال بود و در این 2 سال به 720 رسیده در یک ولایت همسایه شما. وزیر صاحب تجارت افغانستان گفت که حیران هستیم که دیگه تجاران میایه زمین میخواه که کارخانه و پاپریکا جور کنه حال مجبور هستیم اینمی چی پارک صنعتی پر شده که یک دیگه جای برش تخصیص کنیم. یعنی اینطور الحمدلله وضعیت روز به روز خوبتر میشه. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروستۍ پریکړه لیک ته چې پکې د افغانستان د حکومت سره له مشورې پرته پکې د افغانستان لپاره د بل ځانګړي استازي د ټاکنې غوښتنه شوې غبرګون ښودلی. په دې اړه نور جزئیات د یاد وزارت د مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل څخه ورو. د افغانستان حکومت یو ځل بیا تکراروي چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت یو نامه په فعال موجودیت کې د افغانستان لپاره د یو بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنه یوه غیر ضروري چاره ګڼل کیږي ځکه چې ځمکني واقعیتونه ښیي چې افغانستان په شخړه کې ښکیل هیواد نه دی او اوس مهال پکې داسې یو مرکزي حکومت واکمن دی چې د هیواد ګټې ساتلی شي او مکلفیتونه یې ترسره کولی شي.